ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني نوی پیغام طالبانو ته هغه ویلي باید افغان نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو حکومت ته یو جدي پیغام ورکړی دی چې افغان نجونې باید بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. هغه په خپله تازه څرګندونو کې وویل چې د افغان نجونو د تعلیم حق د ټولنې د پرمختګ لپاره حیاتي دی او د دې حق ترلاسه کول باید هر وخت په لومړیتوب کې وي. ښاغلي غني ټینګار وکړ افغان نجونې باید د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې تعلیم نه یوازې د ښځو حق دی بلکې د ټولې ټولنې د پرمختګ لپاره اړین هم دی. هغه وویل که چیرې افغانستان غواړي چې راتلونکي نسل ته یو باثباته او پیاوړی هیواد پرېږدي نو باید د نجونو لپاره د ښوونځي او روزنې دروازې پرانیستل شي. د ښاغلي غني په وینا طالبان باید نړیوال فشارونو ته پام وکړي او د افغان نجونو د تعلیم لپاره خپل محدودیتونه رفع کړي. د افغان ښځو او نجونو د تعلیم په بندیز لګولو سره نه یوازې د هغوی حق له منځه ځي بلکې دا د ټولنې د پراختیا او پرمختګ لپاره هم تاواني دی. ښاغلي غني د طالبانو حکومت ته یو جدي یادونه وکړه چې د افغان نجونو پر تعلیم بندیزونه به د افغانستان د پرمختګ ته زیان ورسوي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د تعلیم پر اساس پرمختګ یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د ټولنې لپاره حیاتي هم دی. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې وویل که موږ د افغان نجونو تعلیم بند کړو نو د افغانستان د ټولې هڅې به ضایع شي. تعلیم نه یوازې د افغان نجونو حق دی بلکې د افغانستان راتلونکی پیاوړی کول د همدې تعلیم په لاس کې دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.